قدرمنو دوستانو سره مو نه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د دولتي شورا مطبوعاتي دفتر څو ورځې مخکې د چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ په باب د 14 کلن په وړاندې پلي کېدو په بهیر کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د پېژندلو لپاره مسلسلې خبري ناستې جوړې کړې دي چې له دې جملې څخه یې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د ژوند د ښه والي په برخو کې د لیدوړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. په یاد پلان کې د خلکو د ژوند د ښه والي په اړه موخې ټاکلې شوي دي چې دغه شمېر د یاد پلان په شلو عموده موخو کې له یو په دریمه څخه زیاته برخه نیولې ده او د نورو پخوانیو 15 کلنو پلانونو په پرتله هم ډېر دی. د چین د 14 کلن پلان له پای راهیسې هر کال په ارکداریو او ښارونو کې له 12 میلیونو تنو نه زیات کسان نوي پر دندو ګمارل شوي دي چې دوی د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. په 2024 کال کې په چین کې په بېلابېلو کچو د تعلیم او ښوونې د تامین سویې د منځنیو او لوړو عاید لرونکو هیوادونو منځنۍ سویې ته رسېدلې او حتی ترې لوړې شوې دي. په همدې کال کې نوي پر دندو د ګمارل شویو کسانو منځنۍ تعلیمي موده له 14 کلونو څخه اوږده وه. په دغه هیواد کې د 9 کلونو لپاره د اجباري ښوونې د پلي کېدو اندول له 15 سلنې څخه لوړ شوی دی. د طب او روغتیا په برخو کې د چین په مختلفو ولایتونو کې د اساسي طبي بیمو سیستم بشپړ شوی دی او څه باندې 400 میلیونه تنه ترې ګټې اخلي. د دغه هیواد په اساسي طبي بیمو کې د خلکو د ګډون کولو اندول له 15 سلنې څخه لوړ شوی او د دولت په کچه د طبي بیمو په لیست کې د درملو او دواګانو نوي ډولونه 402 ته رسېدلی دی. دغه راز په چین کې د اټکل له مخې د خلکو د مړینې منځنی عمر 9 کلونو ته رسېدلی دی. برسېره پر دې په چین کې زرو او وارو ته با کیفیته خدماتي سیستم هم بشپړېدو په حال کې دی. د معلوماتو له مخې په چین کې د زرو کسانو د پرستارۍ په ارګانونو کې د 4.8 سلنې بسترونه د هغو زرو کسانو لپاره خدمت کوي چې ناتوان او پر رواني ناروغیو اخته شوي دي. په چین کې څه باندې 1.8 میلیونه کسانو د پرستارۍ په دایمي بیمو کې ګډون کړی دی. برسېره پر دې د چین په کابو 300 ښارونو او لویو ولسوالیو کې د ماشومانو د پرستارۍ عمومي خدماتي مرکزونه آباد کړي دي څو خلکو ته ښه خدمت وکړي. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.